لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، یو منټ دا مایک زما صحیح کار نه کوي. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې سیوز یوازې دې لپاره نه استعمالېږي چې پاسورډ ته پاک کړو. سیوز په ذریعه موږ کولی شو یو فایل ته مختلف نومونه ورکړو. مثال یو فایل موږ لیکلی دی my name is جمال I am from مثلا یو لیکل مې کله وکړل غواړی چې دغه یو لین لیکل سیف کړئ، نو راځو ډایرکټ سیف بټن کلیک کوو، ورته لیکو پی. دې ځای نه تاسو ځای انتخابولی شئ چې په کوم بل ډرایو کې سیف کول غواړئ، ډي کې ای کې ارزي کې از ډیفالټ ما ډاکومنټ کې سیف کېږي. دې ځای نه تاسو په لنډه طریقه ډیسکټاپ ته تللی شئ، هسټري ته یا بلې ځای ته، یا ځان ته فولډر ورته جوړول غواړئ، دې ځای کې آپشن شته ګورئ کریټ ا نیو فولډر، بالکل مخصوص ځان ته یو فولډر جوړوئ، هغې کې خپل معلومات سیف کوئ. ښه سیف ته راغلو نوم ورکړه پی سیف. خلاص مثلا نور چینجز موږ کوو پکې چې از یو سا سو مثلا څنګه وایي شل یو ریب دی که شی دی، صحیح شو. مثلا دغه چینجز هم موږ وکړو. اوس راځو موږ غواړو که دغه چینجز د پی کې نه کېږي، د پی کې دا چینجز نه کېږي، یو بل فایل ته بل نوم ورکوو سیوز، راځو ورته یو پی پی کې دی مثلا دا چینجز وي سیف. نو دغه یو فایل موږ دوه نومونه ورته ورکړو. اوس که پی خلاصو هغه اولنی لاین به پې کېږي، که پی پی ګوره زه کلوز کوم، اوپن ته ځم، پی اوپن کوم، یو لاین دی پکې ښکاري ظاهره ده، بیا ځم اوپن ته ډبل پی کلیک کوم، ګوره دوه لاین. یعنې یو فایل داسې هم کولی شي چې همدغه دوه لاینه دي، همدغه دوه لاینه د پی پی په نوم سیف شي او هم د یو بل په نوم سیف شي. مثال همدغه دوه نومه دي، ډایرکټ راځم سیفز ته ورته یم یاره که دا پی پی چا ډیلیټ کړي دا ټي ټي خو به وي، سیف ته راځم سیف بټن کلیک کوم. نو اوس که ټي ټي خلاصوي همدغه شی به پکې، او که پی پی فایل خلاصوي هم همدغه لیکنه به پکې وي. نو په سیوز باندې پوه شئ چې په یو وخت کې یو فایل ته مختلف نومونه ورکولی شو. ښه سیوز نه وروسته دی سیف از ا ویب پیج. ویب خو نوم اوردلی انټرنیټ صفحې ته ویل کېږي ویب پیج، صحیح ده. مثال تاسو یو څه لیکل کړي دي غواړئ چې دا د انټرنیټ په صفحه کې سیف کړي او بیا مثلا په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کړي، هغه خو نورې طریقې دي، خو ګورو چې څنګه سیف کېږي او څه خصوصیات لري. مثال زه لیکم ډایرکټر اف سافټ، مثال داسې یو دغه هم وکړو، زم یو تصویر راولم په دې طریقه. خو تاسو نه پوهېږي، راځو همدې دغه دې باندې خو پوهېږئ چې دلته په ډرا ټول بار کې یو ایکن دی انزرټ کلپ آرټ په نوم باندې، په دې کلیک وکړئ. مثلا زه راځم ورته یم چې دغه سړی دی، لږ ورکوټه کوم، لږ لاندې راورم، لاندې نه راځي. خیر که چې نه راځي دلته راشي بس ورته کلیک کړئ چې فرنٹ آف ټیکس یا بیهایند ټیکس، دا تاسو کولی شئ بیا بالکل خپل ځای سیټ کړئ. ګورئ یا زه بلاک کوم، رنګ ورکوم، بولډ کوم، لږ یې غټوم. دا لیکل هم ما وکړه او بل زه غواړم چې لږ نور لیکل هم مثلا وکړم. زه دلته یو ټیکس باکس راخلم، دې ته وایي ټیکس باکس، دا دې کې دننه لیکل کېږي، یو څلور لاینه یا کې دننه لیکل کېږي. مثال ما هغه زه ورته لیکم، دا لیکل ما وکړه. اوس زه غواړم چې دغه صفحه د انټرنیټ په صفحه کې زه سیف کړم. راځم فایل، سیف از ویب پیج نه وړاندې تاسو د دې یو پریویو هم کتلی شئ. پریویو معنا صرف یو ما ته سره کم ښکاري، که زه سیف کوم نو بیا مې سیف وکړو او خوښ هم نه وي نو بیا به راځئ بیا به مثلا چینج کوئ بیا به سیف کوئ. سیف نه وړاندې پریویو یو شکل یې وښیوه ما ته مکمله صفحه. ګورئ ما بټن کلیک کړه ده، مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر بر یې لیکلي دي، تاسو وګورئ هلته د انټرنیټ په ایکسپلورر کې دا خلاص شو. ګورئ دلته لیکلي مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر، وګورئ یعنې کله چې موږ دا سیف کړو دا به په دې شکل ښکاري. ښه دا زه بندوم، دا یې پریویو و. مثال دا لږ راجي کوم، دې ځای ته راولم او دې ځای کې مثال یوه دایره رسموم. ډبل کلیک چې وکړئ رنګ هم ورکولی شي. ماوس دوه ځلې کلیک کړئ مختلف رنګونه دې ځای نه انتخابولی شي. ساده رنګ به ورکړو، اوکې اوکې. ښه اوس زه غواړم چې دا سیف کړم. سیف از ا ویب پیج، مثلا پریویو زما خوښه شوه، ویب پیج پریویو بیا کلیک کوو، وګورئ پریویو ښه ده. مثلا غواړم چې همدا ډول د سیف شي، همدا ډول به د انټرنیټ باندې لوډ شي.
نو راځو اوس ورته ویو سیف از ا ویب پیج. وایم دا مای ډاکومنټ دی، په همدې کې زه ورته ډایرکټر اف S8 په نوم باندې مثال زه غواړم دا سیف کوم. سیف بټن مې کلیک کړه، دا سیف شو. ګورئ زه دا دې ځای نه کلوز کوم، دا مینیمایز کوم. په مای ډاکومنټ کې موږ دا سیف کړی. وګورئ مای ډاکومنټ دا دی، په ډیسکټاپ هم شته، دا زه اوپن کوم. دا نور ټول فایلونه سره W لیکلی وګورئ. کله چې موږ تاسو سیف یا سیفز کړي وو TTUPP، خو ډایرکټر اف S8 سره ای علامه ورکړې ده. یعنې دا د ورډ فایل نه دی، دا د انټرنیټ صفحې کې سیف شوی، دا د انټرنیټ فایل دی. اوس چې کله ګوره HTML هم ورسره، کله چې ما اوس راولم HTML ډاکومنټ دی، دا زه ډبل کلیک کوم، دا ګورئ د انټرنیټ په صفحه کې خلاص شو، په ورډ کې خلاص نه شو. وګورئ مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر، خو په دې کې چینجز هم نه کېږي. ګوره یو خبره بله هم کېږي، ګورئ کیبورډ اواز اورئ، زه ګوره ډېر کوشش کوم چې دا چینج کړم، چینج پکې نه کېږي. ښه، او دا نور فایلونه که زه ډبل کلیک کړم نو ډایرکټ ورډ کې خلاصېږي، او که دا ډبل کلیک کوم نو د انټرنیټ ایکسپلورر کې خلاصېږي، د انټرنیټ په صفحه کې خلاصېږي. تاسو کولی شئ چې دا هم په ورډ پروګرام کې خلاص کړئ، رایټ کلیک وکړئ، ایډیټ بټن ووهئ، ضروري نه ده. او تاسو کولی شئ په ورډ کې هم خلاص کړئ، ایډیټ بټن کلیک کړئ، دا دی ورډ. خو کله چې ډبل کلیک کوو نو بیا دا چېرته خلاصېږي؟ په مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر کې. راځو ورډ پروګرام ته، اوپن ته راځو. د اوپن طریقې نه ټول فایلونه ګوره موږ ته ښیي، خو مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر سره دلته وړوکی یو ګرد ګول غوندې د دنیا یو نقشه هم رسمه کړې ده. دا د انټرنیټ د دې علامه دا ده چې دا د انټرنیټ په صفحه کې سیف شوی دی. نو د ورډ نه چې اوپن د ورډ په ذریعه باندې که اوپن کول غواړئ نو تاسو کولی شئ چې بیا هغه فایل ډایرکټ د انټرنیټ د صفحې فایل په ورډ کې خلاص کړي. دا ګورئ اوس دلته یو بل اپشن هم شته په اوپن کې، که تاسو نه غواړئ چې دا په ورډ کې هستئ، د ورډ د اوپن طریقې نه لاړئ او دا چې کله اوپن کوئ نو په ورډ کې خلاصېږي، او تاسو نه په همدې ورډ په طریقه باندې د ورډ طریقې د اوپن په طریقه باندې غواړئ چې د انټرنیټ په صفحه کې خلاص شي، نو کله چې د انټرنیټ دغه فایل تاسو انتخاب کړئ، دغه واړه بټن به کلیک کړئ، ما تاسو ته ویلي چې دا بیا وروسته ویو اوپن ان براوزر بټن کلیک کړئ، دغه بیا په ورډ کې نه خلاصېږي، دا به د انټرنیټ په صفحه کې خلاصېږي. اصل په ورډ کې خو خلاصېږي، د انټرنیټ په صفحه کې وګورئ برای چه لیکلی مایکروسافت انټرنیټ ایکسپلورر with S8 پښتو سپورټ شي صحیح څخه په خوا دا غیر لیکلی. صحیح شو؟ کلوز.